بالکل د نن غونډ شوی پروګرام چې کوم دا و د نورالم مسجد په ژوندونه د ستاینې یو پروګرام و چې موږ دا یوه لړۍ پیل کړې ده چې کوم موږ مشران شاعرون دي یا لیکوالون دي یا سیاسي خدمات دی په علاقه کې د یغه په ژوندونه د ستاینه وشي په ژوندونه د ته داد ورکړل شي یغه تیر کول د لړۍ راونه و نو تیر کول پروګرام د لاله نثار الله دولت اول منځ شاپ د غزي بندو پلس مشاعره هوا بیا چې کوم شاعرون دي د مشرون د یغه رزل منزله شي رزل تټکل شي بیا د یغه تر څټ خامخه شاعرون وی بیا وړي کې مشاعره ها تربیه شوی نو دا لاندې وند مشاعره ها تربیه شوی او نور جامع چې کوم پروګرام اغا د نورالم صاحب ته د یو لقب د وزیرستاني لهجه بابا دا لقب ورکړای شو چې دای د وزیرستاني لهجه بابا دی او ورسره خپل ژبه ادبي تنظیم ایوارډ هم ورکو او ورسره د اریز د ټاکل شوی و د منځله د پره چې د اریز د نورالم پر منځله شي او ورسره یو بل چې کوم پلس پوینټ و یا د مجد پر ډیره د خوشای خبره و د وزیرستان د بهیر د یو مشر حزب الله بهیر صاحب د طرف نه ها نورالم صاحب ته د وزیرستاني کلم بابا خطاب سره شیل ها ورکړای شو نو نن دا پروګرام چې په ملګری د مشر علما پروفیسور صاحب او دغه نه سره شاهد صاحب نو دغه ملګری پابند مقاله ویلل او نور شکر روان د په ملګرتیا باندې او چوالا او ډېر مشرونه د نورالم په ژوندۍ جو باندې او چوالا او ډېر ملګری په شیرینه کې دتا خرج داسین پیش کا او په دغه سلسله کې د نن پروګرام مهرباني مخبل محمد اقبال تخلص شکتیوال استعمالو خپل ژبادوی ټولنه سره تړلای فلحالي دغه شعري دوریا خدمات ایدای مترس پرلای دی دا نن پروګرام د میزو د مسجد ول لهجه یا د وزیر ول وزیرستاني لهجه مشهور لیکن کای د نورالم مسجد په حق لا بندو د خپل ژبه ډیر خدمات کړي دي بلکې په داس وخت کړي د پښتون شدا شاهي نادر په بعد نظر کاتل شو نور د پښمن باندې د نازاول د پورا د قدر ورکاول د پورا پروکین کی نسل د پېژندل د پورا د میشتولنه دا کوشش وکړو چې دا یو نازاوی د ایوارډ هویر کی پداس بیٹانی مروات او شرانی ماسید وزیر دا غون شاری کې مش پټول نش نور دا دغه د پورا و چې دای پښمن میرونه زوی د پېژندګری چا سره وکي ان شاء الله کولو دا پروګرام په دغه تسلسل باندې مانځي او رتین کې شوم پروګرام ستا چې میشتوس په وزیرستان شو وزیر د ماسید بیٹانی د سوکای چې داسته مشر سړی وي د کور سړی وي چاري کړي خوري کړي نو رمیز ان شاء الله دا حساس تا دا کوشش تا چې هغه په دغه پښمن ونازوي جی غا د خپل لهجه وزیرستاني لهجه بابا نورالم یعنی ته د خپل لهجه بابا نوم ورکو نورالم اسیتا